د حیض په دوران کې د ښځې سره کوروالی کول داسې دي ناروا دي. خدای و فایده یې د ساتئ چې یو حدیث کې د دې لپاره مالي کفاره ذکر شوې ده. یو خو کفاره دا ده چې توبه به وباسي، دا خو به لازم ده ځکه چې ګناه کبیره کې واقع شو، خو په ده باندې مالي کفاره هم ده. حدیث د عبدالله بن عباس دی، امام ابو داود امام نسائی راوړی، امام ترمذي راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او ښه صحیح حدیث دی، اذا وقع الرجل باهله، کله چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي وهي حائض او هغه د حیض په حالات کې، فلیتصدق بنصف دینار، نو دی دې صدقه کې نیم دینار. څو دینار؟ نیم دینار. په بل حدیث کې اوس دا وضاحت هم راغلی، امام ترمذي راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا کان دما احمر، په هغه روایت کې دي اذا کان دما احمر، که چېرته دا وینه سری فدینار، نو بیا خو به یو دینار صدقه کوي. و اذا کان دما اصفر، او که چېرته دا وینه زیړه شوي، نو بیا به دی فنصف دینار، بیا به نیم دینار صدقه کوي. وجه څه ده د فرق؟ موږ ذکر کړی و مشکات به درسونه. اول ورځو کې نږدې دی دې ځان کنټرولولی شي او بیا هم کوروالی کوي، نو د ډېرې سزا حقدار دی. وینه چې کله زیړه شوه، یعنې 5 ورځې تېرې شوي دي، 6 تېرې شوي دي، 1مه ورځ ده، نور دې سړي ته کنټرول ګران شوی و، بیا هم جرم وکړو، خو د هغه بل نه جرم څه دی؟ کم دی. نو په ده باندې څو کفاره ده؟ نیم دینار، او په هغه بل باندې دینار. او یو دینار د سرو زرو په اندازه باندې 4.4 ګرامه سره ترې جوړېږي، یعنی سره پاسه 4 ګرامه. او که موږ داسې ووایو چې پاوباندې 4، صحیح وایي، پاوباندې 4 ګرامه سره ترې جوړېږي، نو د نیم نه څو جوړ شو؟ تاسو خو حساب کې سم مشران یې چې کله د دغه حساب کوي د میټرو، څه د پاسه 2، یعنې موږ به داسې ووایو چې دلته 2.4 څو دي؟ 24 دی، نو هلته 2.12. دا تپوس به وکړي، دا هر وخت مطابق ځان له مسله ده. تپوس به وکړي بازار کې، وایي سره په څو دي؟ ګرام په څو؟ لکه مثال کې هغه ورته وایي چې ګرام په 1.5 سل دی، نو چې ګرام په 1.5 سل شو، 1.5 سل 1.5 سل 300 300 650 شو تقریبا. بیا به کې ما ته ښکاري چې ته 650 لږ پکې خطا یې، ښه، نو څه د پاسه 600 ووایه ده. خو دا به چې ته هغه ټیم کې بازار کې دکان ته ورشي او د هغه نه به تپوس وکړي چې څنګه ګرام نن سبا په څو کې دی، په روپو کې هلته وایي دومره باندې دی، بس سره پاوباندې 4 ګرامه دا که وینه سری، او سره پاسه 2 ګرامه که چې ته وینه سي، وینه زیړی. والله اعلم.